د میدان وردګ ولایت شهیدانو او معلولینو چارو ریاست په همکارۍ او خیره بنسټ د یاد ولایت له 150 معلولو کسانو سره د ویلچرو مرسته وکړه. تقریبا 1.5 سل ویلچر دي او ټول ولایت کې د ولسوالیو د نفوسو د معلولینو په نسبت د توزیع کیږي. هغه معلولین چې مخکې ورکړي وي ورته بیا نوم نه لیکو نه راغواړو، چې نوم ورکړي هغه راغواړو ورته توزیع کوو. معلولین هم زیات خوښ دي. وایي د اسلامي امارات په راتګ سره د نورو برخو ترڅنګ معلولو ته هم پاملرنه زیاته شوې ده. دوی وایي د ویلچرو په ورکړې سره به یې د تاګ او راتګ په برخه کې اسانتیاوې راشي. زه زښته زیات خوشحاله وم او دغه ویلچر مې نه درلود، ډېر په تکلیف وم، ډېر ګشت و گذار مې په تکلیف و. دغه ویلچر چې ماته راکړل څه او له ریاست د شهدا و معلولینو نه ډېر خوشحاله یم او ډېر په راحت شوم. اصلا جای خسته نمیتونم دیگه بدون نفر، حالا که خب خدا رو شکر الحمدلله از طرف امارت اسلامی خوشحال هستم که ویلچر بر ما دادن دیگه ما میتونیم که راحت آزادی طرف و طرف بریم. د ویلو ده چې د میدان وردګ ولایت شهیدانو او معلولینو چارو ریاست له دې وړاندې هم له 100 معلولینو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده.